راوړو وړي راوړو خشاک راوړو ګوړه راوړو پوره شرمول دي سلام علیکم څه کې اسلام الله څنګه چا دې خیر په خیر څنګه ته باندې یوازې ناستې ولله داسې خپه دي ماښامې کې مړه څه به درته ووایم یاره مړه څه بس شرمول دي مړه زندګي مې ده یار دا ولې یاره کار نشته روزګار نشته دا دویمه میاشته دقه شان خوشې تشې ګرځو یار هلکه بیا مې یم که ما راته خپله لومي نو ځان به پرې وبخي یاره څه د سوداګانو ته وګوره اسمان سره خبرې کوي یار ظلم یې شروع کړی دی بس د تپوس کولو په پاکستان کې څوک شته نه د غریب سړي د تپوس کولو څوک هم نشته هر سړی خپل ځان پوره کوي لومړي زه بیا ته دا خبره تا څنګه را پېښه کړې ده مړه والله هم خشاک کور نو ما وې دې ځنګل کې چې ته ګردم کو چې په یو غېږ نیم لرګي مې یوړل اوس په بازار کې په 200 روپیا من نه زمونږ د وسه کېږي چې والو اوس څه کې زه چې زو مړه داسې چکر وخورو چکر وو زه چې زو مړه مټه خشاک هم چېرته کې وکړو اوس پکو بسو بس ګردو را ګردو مړه چې ته بس یو پڼ لرګي به وګورو کور ته به یوسو خشاک هم نشته خو تابعدار ناست دی باندې څه کې مړه ده باندې څه کې لکه مړه دا مړه په دس زه تر راځه مړه څه نوې زاړه خو به ترې ووړو که نه بیا سر تندې وایي نو مړه څه ګپ شله یو پوه شل منټه خو به پرې ځان مشغول کړو که نه ښه صحیح ده راغه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ته خو سوچ کې دونه ډوب شوی چې سلام هم نه اورې لکه څنګه چل تابعدار اخي خیر دی شکر دی بالکل ولې بې سوره ناست دی خفه والله بس صبر ورته ویم یاره ولې بیا څه چل شوی دی بیا دې ابا دا موټرکونه ګیر شوي دي څه والله کار روزګار نشته هفته وشوه چې په کور باندې دغه شانتې ناست یم مړه زمونږ دا دوه نیمې میاشتې وشوې خوشې ګرځو هغه خو ټیک ده خو زمونږ نور څه نشته دی نه کور کې دا رزق درک لګي واړه بیمار پلار مور راته لانجې کله وایي د کور نه وځه کله وایي قوم دی یاره بس دغه ټینشنونه دي بس څه وکړو یار لکه دې خو یم خلک لیوني کړل دا ټوله ګناه د دې ګرانۍ ده د دې ظلم دی چې د غریبانانو سره شروع دی څوک تپوس وکړي څوک مخکې شي څوک داسې نشته په پاکستان کې چې یو مضبوط سړي چې هلکه راځی ما پسې ودرېږی زه له هر څه سموم بس د چې زه چاته به ځان نه مزدوري وګورو د 100 روپۍ به ګټو ملګري یاره سړي دي بس ځان باندې به سخته ځوان جان سړي په دې شکر وکړه چې خپې لاس دې روغ دی شکر وباسه په دې سره یو خبره ده ګوره ګاډی خراب کور کې راتله ګاډی نه سموي ګاډی دغه شان په کشتونو باندې مې اخیستی ګاډی راله نه سموي او پیسې غواړي د هفتې 200 روپۍ ورکومه او په هغې باندې نارضا دي او بس دغه یو خبره کوي چې کله وایي قوم دی او کله وایي چې بس د کوره وځه نو یاره تاسو ماتې وایي لکه یو خبره ده چې لکه په دې هر څه کې دا ریټونه خیږي خو د مزدور د دیاړیانو څوک تپوس نه کوي چې راشه دام لږه زیاته کړه د خلکو پې ګزاره نه کېږي همغه ځای په ځای ولاړه ده مزدوره سم کار کوه ته سرکاري طرف هغه زیاتې نو دا خلک یې ملګري بس وایي نه زیاتوي ټوله روانه ده مزدوره سم کار کوه ته باندې راځي چې داسې چکر وو دا غم باندې تابعدار خلک چې راځي داسې چکر وو خو الله دې مل شي نو الله دې ټول مسلمانانو مل شي راځه بس الله دې هر چا خپل رحم بس الله دې مل شي مړه بس وخت تېرېږي نو آمین آمین مړه بس وخت دې کور کول پکار دی اورې بس ګردو را ګردو السلام علیکم یا یو کس پکار دی مړه مونږ خو وې که 2-3 کسان پکار دي ملګري هم دي را سره ها زه ټیک شوه زه ټیک شوه زه به زه درځم دا دې اوس درلم ښه ټیک شوه زه ټیک شوه هلکه یاره اته خو کارخانې والا رنګ وکړو او زه ځم یاره هغه ته ستاسو مو خو هغوی فلحال یو کس پکار دی ته زموږ ورور چې ستا کار پیدا شو موږ باندې الله رحم وکړي الله دې مل شي السلام علیکم ګردو را ګردو نو زه چې زه بس زمونږ دې مله مل زمونږ دې ملګري څنګه چل دی یاره ماښام شو څه په زور پورته الله بس شکر لکه هغه د ټیکدار وعلیکم سلام ټیکدار څنګه چل دی یار والله پر یو مسلمان سلام ملا مچا وکنه یار ولې خیر شه یا والله بیروزګار یو تقریبا دا مړه ډېر وخت شو بس کلي کې پراته یو ګردو کار روزګار نشته ما چې څه چلو
بیخي کار نشته بس د دې ته دلته ناست یو د بدې ورځې ناست یو که نه خو کار نشته که کار خو اوس په تلي یو که نه او که کوم ځای ملاوېږي نو کار نه ملګري بس هغه چې بس یاره ما سره خو مزدوران لږي ښه کار او درې کسه راسره لږي ارځي او تاسو به داسې کار وکړئ چې دیاړي تاسو څومره اخلئ یاره دیاړي خو نن سبا نه کوي چې د مزدور 200 روپۍ دیاړي ته کار 1500 څوک 1400 ورکوي نو بس تاسو حساب بس موږ مجبوره یو یاره ما سره خو بلال یې بر دی خو داسې کار وکړئ 400 روپۍ دیاړي ورکوم 400 او ځکه چې کسان راسره لږي دغه 400 ډېرې کمې نه دي په دې خو والله که وایم غوړي مو شي بس زه خو ګرځم دغه مزدوران ګوره هلکه ته موږ یو کار وکړه یار نمبر راله راکړه موږ به فیصله وکړو نمبر به نظر کم واه نمبر ځان سره ولیکه نمبر راله راکړه یاره موږ به فیصله وکړو بیا به تاسو ته وړاندې وکړو 0344 ها 9055 9055 8 پر 7 8 زما نمبر دی ښه څلور ته دیاړي ورکوم ګوره زیاته نشته پیره یا بس صحیح موږ ده به فیصله ها؟ وکړو صحیح ده موږ صحیح به ده فیصله وکړو که صلاة نه وکړه. تاسو ورشه دا الله په امان الله په امان ملګري دې ټیکادار خو والله ډېرې ناجایزه خبرې وکړې یار یاره هغه خو ټیک ده خو یاره مجبوري ده که نه یار زموږ مجبوري ده موږ بیا اوس په 300 هم کوو خامخا به کوو دا به دغسې بچي کور کې نار دي یار نو ها. څوک څه خو به وله کوې که څه نه به کوو یار دا سال دې مړه زه خدای دې خیر وکړي سهار به ورسره رابطه وکړو ها مړی بس خدای به پکې برکت اچي ها، یې لوی بس دی ټیک ده او بس لاړ به شو اوس دلته بس هسې ګرځېدونه خو دا څه ښه دي که نه ها نو اوس مجبوري ده ګنې په 300 400 څو کار والله که پې واره خو زه چې ځو مړه بس کور ته بس سهار صحیح به ده، خیر ځو ځو مړه راځه. بس په دې فیصلې ده الله دې پکې خیر واچي یار خیر دی، زه چې ځو یار ځو راځه.